کابل کې نور تبدیلی راولي. دی وایي چې افغانان زموږ زه دا خبره ډېر په وضاحت سره کول غواړم. افغانانو باره کې د رویه چې ده هغه ډېره خطرناکه رویه ده. خطرناکه په دې معنا ده چې چونکې حکومت د پنجاب دی، که هغه سیول حکومت دی، که هغه جرنیلان دي، دا د پنجاب په لاس کې دی. د رویه بیخي هغه ده چې کومه د رنجیت سنګ رویه وه د دوراني افغانستان باره کې، کټ مټ هغه رویه ده، بیخي د دشمنۍ رویه ده. تاسو وګورئ د مهاجرو سره څه وکړل، مهاجر په څنګه ویستل، خلک جنګي قیدیان داسې نه وباسي لکه دی چې ویستل. او دوی غواړي چې تورخم نه او چمن نه دوی واګه جوړول غواړي، دا نشي جوړولی واګه. مونږ نه دې ذات نه ورکوو، مونږ یو خلک اوسو دلته، مونږ یو تاسو شینواری د لوړګي شینواری تاسو د هغې طرف شینواري سره تاسو جنګول غواړئ، دا به هېڅکله ونه شي. نو دا رویه بیخي غلطه رویه ده. تاسو اخر که د یو ملک چلوئ نو په دې طریقه نه چلیږي ملک چې اپریشنونه هم تاسو کوئ د امریکې په حکم باندې، تاسو دلته نور کارونه هم کوئ او نه پښتانو نه افغان پالیسۍ کې پښتنو نه چا پوښتنه کړې ده. دا یو سفیر صادق خان دی، هغه هم چې کله داسې خبره راشي دوی وایي چې دا به ISI والا به ځي مذاکرات به کوي. یعنې تاسو وګورئ چې هغه یو ډیپلوماټ دی، هغه هم د کیسې نه بهر دی. نو ارزه چې داسې د ملکونو نه چلیږي. او حل څه دی؟ یعنې دا د بلوچستان را پاڅېدلي دي. نن بلوچستان کې ریفرنډم وکړئ که نه، تاسو کې همت شته، تاسو نن بلوچستان کې ریفرنډم وګورئ چې بلوچستان چا سره دي. دا مارنګ بلوچ سره دي که تاسو سره دي؟ مارنګ بلوچ سره ولر دي اکثریت. تاسو وګورئ نن چې 80% رای وانغسته بیا ما پښتنو کې ما ته سزا راکړي. بلوچستان کې دا حالت دی. تاسو وګورئ ګلګت بلتستان ته تاسو وګورئ، دا کشمیر ته وګورئ. دا کشمیر چې دی دعوا کوي چې مونږ خودارادیت ته جدوجہد کوو، هغه کشمیر تاسو وګورئ تر دې پوزې دی. تاسو نن کشمیر ته ورننوځئ پوښتنه وکړئ. نو داسې طریقې سره دا ملکونه نه چلیږي. دا په زور کلي نه کیږي. دا تاسو ولې